السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. د صحابياتو دمن یو مشهور صحابیه ده رضی الله عنها چې هغه په اسمی کونه ډېر شهرت لري، سلیم الغمیسه رضی الله عنها. د خپل نوم سهله ده او بعضې وایي چې نوم یې عنیفه ده او بعضې وایي چې نوم یې رمیثه ده. بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن نجار الانصارية الخزرجية. دا د ټول هغه شجر نسب دی. سلیم رضی الله عنها دا د مشهور صحابي انس بن مالک رضی الله عنه د مور ده. د خاوند چې دی وفات شو، مالک نومېده، مالک بن نضر. بیا د هغه نه وروسته د سره نکاح کړې ده ابو طلحه زید بن سهل اوس نکاح کړې ده. ابو طلحه زید بن سهل الانصاري. د هغه نه دوه بچي پیدا شوي چې یو نوم عمیر دی او د بل نوم عبدالله دی. دا ډېره زړوره زنانه وه. د حنین جنګ ته هم تللې او د احد جنګ ته هم تللې ده او د غوره زنانه ونه هم ده. محمد بن سیرین نه دا خبره نقل ده چې وایي د احد په ورځ د سره یو خنجر په لاس کې و. خنجر داسې لکه چاړه غوندې دا ورسره په لاس کې و او دا د سره د حنین په جنګ کې ام دی. نو پښتنه ونه شو چې دا څه کې دی ویل چې اندنه مني مشرک بقرت به بطنه، که چېرته ما ته مشرک رانږدې شي په دې چاړه به یې خېټه ورته څیرې کړمه. دا د زړورتیا ده. کله چې دا مسلمانه شوه، مؤمنه شوه، په نبي سم ایمان راوړه، نو د خاوند چې کوم دی مالک هغه نو چې کله راغی ورته وایي چې الصبوتي. د هغه وخت کې دا اصطلاح به خلکو استعمالوله، الصبوتي. لکه نن دور کې چې د چا عقیده د قرآن او سنت چې خلک به سن نومونه ږدي، الصبوتي صحابي به یې وله ویله. دا ورته وایي چې ما صبوتو ولکني آمنتو، ما ایمان راوړی دی. خپل زوی چې دی انس دته بیا دغه شروع کړه، د لا اله الا الله کلمې تلقین د شروع او دته وایي چې داسې ووایي چې اشهد ان محمدا رسول الله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. د دې کلمې تلقین یې ورکړه. هغه مسې ویله. نو دا مالک ورته وایي چې لا تفسدي علی ابني، دا زما زوی مه خرابه. اوس هم ګوره ډېر خلک دا خبره کوي چې چاته سمه خبره کوي ولکه سمې لارې نه ګوره کږې ګوره، ته به د سنت طریقو اتباع ولخې چې دغه سنت طریقې د ژوند کې ژوندی که هغه پې نور سوچ کوي. نو دا خاوند چې کوم دی دا ووت چېرته ووت او په لاره کې چا ووجه مړ شو. د ده بیا دا اراده وه چې زه به هم دې انس ته به دا انس ډېر وړوکی پاتې شو، زه به همدله خپل شوده ورکوم او بله نکاح زه نه کوم تر دې چې ما ته انس ووایي چې بله نکاح وکړو دا غټ شي. ابو طلحه په ده باندې خطبه وکړله. کله چې خطبه وکړله دا رد کړله. دی ورته ویل چې نه، انی قد آمنتو، زه خو مؤمن یم، خو ایمان راوړی دی. فإن تابعتني تزوجتک، که ته زما تابع کېږي او ایمان راوړې نکاح در سره کوم. هغه ویل فانا علی مثل ما انت علیه، و بیا ویل چې به زم په هغه دین یم چې ته په کوم دین باندې. امام ذهبي لیکي وایي فتزوجت سلیم وکان صدقها الاسلام. سلیم ول د واسط نکاح ورسره کړې ده، نکاح ورسره کړې او مهر یې څه شی دی؟ د ابو طلحه په اسلام کې داخلېدل دا مهر دی. بعض اثارو کې دا راځي چې کله د نکاح مطالبه یې وکړه، دی ورته چې انه لا ينبغي
ان اتزوج مشرکا، دا مناسب نه زه مشرک سره نکاح وکړم. بیا د ام سلیم هغه ته وایي اول کې ابو طلحه ته تاسې نه ګورئ د تاسې د خپل معبودان د بوتان د لرګي نه جوړوئ او بیا چې کور کې اور بلوئ همدا لرګي بیرته نه سوځي، دا څنګه اله دی ستاسې؟ د خبره کې هغه سوچ کو، هغه سبب د دې شي چې په اسلام کې هغه هم داخل شو. ام سلیم چې دا د ده کور ته به نبي سم ډېر راته، ځکه دا خو د بنو نجار قبیلې نه ده که نه، او بنو نجار دا په مدینه کې د نبي سم ماماګانې ده، ځکه د عبدالمطلب مور د بني نجار نه ده، کوم چې تاریخ کتابونو کې راځي لیلا په نوم چې کومه زنانه وه د دې کورنۍ نه وه. دا مونږ کره به ډېر راته، او زما مور به داسې د څرمن یو دغه غوندې یو څادر غوندې هغه به یې وله خوراو په دې به واده کېده. چې کله به نبي سم واده شو خولۍ به شو، دا خولۍ به دغه باندې پاتې شوې، بیا به دا خولۍ زما د مور سې مسه کولې را جمع کولې به، او چې کوم ځای کې به داسې د نبي سم د بدن څه اثر د به ځان سره ساتل. هوښیاره زنانه وه ده، او دعاګانې به نبي اسلام ولا ډېرې کولې، ځکه د دې ام سلیم ورور دی، ورور چې هغه هم دغه شوی دی وجلی شوی دی، حرام نومېده، حرام بئر معونه کې هغه وجلی شوی، چې هغه دا خبره کړه چې فزت ورب الکعبه، شاخونه ولګېده د هغه چې و نیزه د خیټه کې راووتله. نو نبي له سلام دعاګانې ورته ډېرې کولې. دا ام سلیم به و نبي له سلام به اکثرت راته زمونږ کور کې به د غرمې د خوب هم کوو، قیلوله به یې زمونږ کور کې کوله. قیلوله سنت د حدیث کې راځي قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل، تاسې قیلوله وکړئ شیطانان چې د قیلوله نه کوي. و نبي له سلام به هلته راته مونږ که نه، دا وایي چې ام سلیم وایي و زمونږ په کور کې داسې یو مشک د اوبو نه ډک و، لکه دا کوچا نه جوړی مس د وزې د دې څرمن نه جوړی، د اوبو د ډکولو لږ ځای پکې نو خولې لاندې تړي ورته. و نبي سم راغی په ولاړ د مشک نه اوبه وڅښلې. ام سلیم وزه جګه شوم، دا د نبي سم په کوم ځای خوله ایښې و دا ځای مې ته په چاقو باندې وشکو، وایي دا ولې؟ وایي دا ځان سره ساتم، او دا به د برکتونو د خیرونو دپاره ساتل، ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم آثار په اتفاق د علماو دی کې خیر او برکت دی، خو د نبی علیه السلام له لاندې د هیڅ چا په آثارو کې برکت نشته. دا څوک نشي ویلی چې دا د پلانکي صاحب واسکټ دی او پګړۍ ده ویښتان دی او دا دی او دا دی، خو د نبی علیه السلام د بدن آثار چې کوم دي پګړۍ او څادر په دې هر څه کې برکتونه شته دي. خیر چې دی دا په هغې کې زیات دی. د نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل په مینا طرف کې دغه چې د حج مراسم و سر یې کل که، د ابوطلحه هلته هغه ویښتان راواغوستل، دی ام سلیم ته راوړله، د ام سلیم ځان سره ساتلي وو، دا کارونه به یې کوله. دارنګه ام سلیم وایي چې یو ځل نبي رسول موږ ته راغی او ما ورته دغه راوړل، کجوري ورته راوړلې، غوړي مې ورته راوړله چې دا وخورې دلته رسېږي، زه روژه یم. و بیا پاڅېده او زموږ په کور کې لمونځ کوو، موږ ته د خیر دعاګانې وکړلې. وایي ما ورته ویل چې د خادم ته دعا وکړه، انس بن مالک ته رضی الله عنه ته، دلته ډېر دعاګانې کړې دي، 10 کاله د نبي صلی خدمت کړی دی. حتی یو روایت کې دا هم راځي چې نبی رسول الله زه جنت ته لاړم او د دې ام سلیم د خپو غواز ما واورېده، کومه خبره چې نبی رسول الله دغه ته کړې وه، انس بن مالک ته کړې وه. د ام سلیم یو زوی دی ښه د ابوطلحه نه دی، ځکه د خو اصل خاوند مالک دی خو مړه دی، ماشوم او مریض شو، سخت شو، دې کې ابوطلحه جومات ته ووت، دا ماشوم کور کې مړ شو. دی ویل چې د خپلار ته یې وویل چې راشي، شپه راغله په دې کې د خپل خاوند ته ځان هم جوړ کړ، خاوند سره جماع وکړله. چې کله شپه په ختمېدو شوله اخیره حصه شو، هوښیاره زنانه ده، خاوند ته وایي چې پلانکې چې دی د پلانکي کور نه یو شی امانت راغستی دی، بیرته چې امانت یې غواړي نه یې ورکوي. وایي دا خو غلطي کوي که نه، چې چل امانت کوي بیرته ته وسپاري. وایي ښه، وایي ستا زوی چې و د الله امانت و، الله واغسته. دا ورته دلې څه شي و که بېګا په ما باندې. خو لنډه دا چې نبي علیه السلام ته لاړله، نبی علیه السلام ته چې ورغی دا قصه یې ول وکړه، ای د الله رسوله بېګا داسې کار شوی دی. نبی علیه السلام دعا وکړه بارک الله لکما فی لیلتکم، ستاسو په شپه کې د الله برکتونه واچوي. د هغه نه وروسته د ابوطلحه زوی شوی دی. انس وایي و نبي علیه السلام ته ورغلم د ماشوم ما سره و چې ای د الله رسوله دا پیدا شوی دی.
نبی اسلام په خپلې خولې کې کجوري پستې کړلې او د دې ماشوم په خولې کې ووالې. او دغه نه نقل دی سعید بن مرسوق الثوري نه نقل دی وایي دغه کوم ماشوم چې کوم دی دغه دې ته خو دا دعا شوې ده نبی اسلام شپې دپاره دعا کوي چې اللهم بارک لهما فی لیدکما. خو د روایتونو دا خبره معلومیږي دا کم الګ چې پیدا شو د هغه نوم خو عبدالله شو. د دې عبدالله بیا وروسته اووه زامن پیدا شوي ټول د قرآن کریم حافظانو. امام ابو داود هغه روایت نقل کړی دی. داود ام سلیم رضی الله عنها هغه مختصره زندگی